ښه، وایي لاندې جدول د هغو بېکاره موادو اندازه راښیي چې اتل بیا کارولو ته چمتو کړي. ښه، نو اتل خو رښتیا متل دی، څومره ښه کار یې کړی، خراب شوي مواد یې بیا راټول کړي دي. نو دا مواد دي او دا یې اندازې دي په کیلوګرام. دلته وایي اتل ټول څو کیلوګرامه اوسپنه او کاغذ بیا کارولو ته چمتو کړي ده. تاسو دا ویډیو ودروئ او دغه ځواب پیدا کړئ. ښه، راځو موږ ګورو چې یو دی کاغذ یې راټول کړی دی. څومره دی کاغذ؟ 278 کیلوګرامه. او بل یې ورسره څه راټول کړي؟ بل د اوسپنه د 140 کیلوګرامه. ښه، دا به ټول څومره کیږي؟ نو راځو موږ لیکو چې 278 جمع څو دي؟ 140 دا مساوي کیږي له 100 سره. ښه، د دې څو لارې چارې دي که نه، مخکې مونږ ویډیوګانو کې لیدلي دي چې مونږ د عددونو د جمع کولو لپاره څو طریقې کاروو. راځو دلته مونږ یو ځل بیا د عددونو په کرښه باندې د عددونه څنګه کو سره جمع کوو. زه راځم د عددونو کرښه به دلته رسمه کړمه داسې. ښه، نو 278 مونږ سره دي. دې سره زه پیل کوم 278 دا مونږ سره دي. دې سره زه 140 جمع کوم. نو اول به راشم دې سره به 100 جمع کوم داسې لیکم ورسره جمع 100. دا به څو شي؟ دا به مونږ ته شي 378. بیا راځم ورسره دغه 10 جمع کوم. 10 جمع 10. ښه، دې سره چې 10 جمع شي 378 دي. 10 ورسره جمع کیږي، 378 سره چې 10 جمع شي دا کیږي 400. 400 ورسره 9 دا به مساوي شي له 409. ښه، پای کې 4 ورسره دا جمع کوو، جمع 4. دا چې ورسره جمع کوو 409 سره چې 4 جمع شي دا مساوي کیږي 411. نو دا یوه طریقه وه چې مونږه لاسته راوړه. زمونږ ځواب ټول څو شو؟ 411 کیلوګرامه بېکاره مواد یې دا بېرته کارولو ته چمتو کړي دي.